سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو څو ملګرو یو پوښتنه کړې ده، او پوښتنه دا ده چې ما افغانستان لپاره ګمان کړی دی. د فامیلي چې کوم نومونه ما لیږلي دي د خپلو بچیانو، زه غواړم چې هغې کې څه تغیرات راولم. ما دې نه مخکې افغانستان لپاره 7 میاشتې مخکې دغه نومونه لیکلي، اوس غواړم چې دې کې تغیرات راولم. یا بعض یو دوه ملګرو دا پوښتنه کړې چې ما ته افغانستان سره راغلی او زه اوس غواړم دې نه بعد غواړم چې دې کې تغیرات راولم، موږ څه کولی شو؟ ګورئ ملګرو، ټول اول مهمه خبره دا ده چې هر کله تاسو افغانستان ته ګمان کوئ، باید تاسو خپل نومونه، تخلص، تاریخ تولد د هر څه سره د خپلو تذکیرو د خپلو اسنادو مطابق سره یو ځای جوړ کړئ او هغې نه بعد تاسو ګمان وکړئ. خو زه دغو ملګرو دپاره چې دوی اوس هر څه کړي، تاسو اوس حالت کې نشئ کولی چې تاسو دغه نوم، تخلص یا تاریخ تولد هر څه چې تاسو تغیرول غواړئ دا اوس تاسو نشئ بدلولی. دې لپاره تاسو باید انتظار وکړئ تر څو ستاسو افغانستان راشي، تاسو کاغذ سجوغ واخلئ. هغې نه بعد به تاسو وکیل نیسئ او د وکیل له طریق نه تاسو کولی شئ چې دا بیا بدل کړئ، ځکه دا پروسه لږ طولاني ده، دا وخت نیسي. نو دې لپاره ستاسو افغانستان، ستاسو هغه کاغذ سجوغ هر څه چې کوم دی په ځای باندې ودرېږي. ښه خبره دا ده چې تاسو اول افغانستان واخلئ، هغې نه بعد کاغذ سجوغ واخلئ، هغې نه پاس بیا تاسو دغې لپاره محکمه وکړئ، وکیل له طریق خپله دوسیه تاسو واچوئ، شروع کړئ. نو ستاسو سره به خپل ستاسو کاغذ سجوغ به وي، ستاسو افغانستان به وي، تاسو پرې خپل نور کارونه مخکې وړلی شئ. دلته به ستاسو دا دوسیه هم روانوي. هر کله چې ستاسو نومونه تغییر شوه، هغې نه بعد بیا تاسو خپل اسنادونه صحیح ډول باندې استفاده کولی شئ. نو ښه مشوره دا ده چې تاسو اوس صبر وکړئ او اوس امکان هم لري چې دې کې تغیرات راشي، ځکه که بیا تاسو افرا ته اوس غلط نومونه ولېږئ یا خپله بیا تذکیره ولېږئ، نو هلته افرا هم کنفیوز کېږي او فیصله نشي کولی. دغسې به ستاسو افغانستان چې کوم دی هغه به افرا سره بانډه شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو منتظر اوسئ تر څو ستاسو افغانستان راشي، تاسو کاغذ سجوغ واخلئ، هغې نه بعد بیا تاسو وکیل له طریق چې کوم دی خپل نوم، خپل تخلص، خپل د زیږېدلو ځای یا د زیږېدلو تاریخ چې کوم دی هغه بدلولی شئ. نو اوس فلحال منتظر اوسېږئ. دا زما مشوره ده او دغه بهترینه او ښه لارې ده. نو مننه ملګرو، که کوم ملګری پوښتنه لري، سوال لري، تاسو خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې کولی شئ. انشاءالله زه به په خپل وخت تاسو ټول ته ستاسو د پوښتنو جواب خامخا درکوم. نو مننه ملګرو، تر بل